آیا پوهیږي چې داسې یو حیوان شته چې یوازې په یو غږ سره نور حیوانات ویرولی شي؟ داسې حیوان چې غږ تر 8 کیلومتره پورې اوریدل کیږي، په ورځ کې تر 20 ساعتونه پورې خوب کوي، خو بیا هم د ځنګل پاچا بلل کیږي. نن به د زمري په اړه داسې حیرانونکي حقیقتونه درته ووایو چې ښایي تر اوسه مو نه وي اورېدلی. نو ویډیو تر پایه وګورئ ځکه وروستی حقیقت به مو حیران کړي. زمری د پیشوګانو د کورنۍ تر ټولو ځواکمنو حیواناتو څخه دی. د خپل ځواک، زړورتیا او واکمنۍ له امله د ځنګل پاچا بلل کیږي، که څه هم ډیری وخت په ځنګلونو نه بلکې په پراخو دښتو او ساوانا کې ژوند کوي. نن سبا زیاتره زمریان د افریقا په ساوانا او پراخو دښتو کې ژوند کوي. د آسیا زمریان یوازې د هند د ګیر په ځنګل کې پاتې دي او شمیر ډیر کم دی. یو بالغ نارینه زمری تر 250 کیلوګرامه وزن لري، اوږدوالی تر 3 مترو پورې رسیږي. ښځینه زمریانې له نارینهو لږ کوچني وي، خو په ښکار کې تر هغوی ډېرې چټکې وي. د زمري غږ دومره ځواکمن وي چې تر 8 کیلومتره لرې هم اورېدل کیږي. زمری خپل غږ د خپل سیمې د اعلان او نورو زمریانو د خبردارۍ لپاره کاروي. زمری غوښه خوړونکی حیوان دی. د زیبړه، هوسۍ، وحشي غوا، میخې او نورو لویو حیواناتو ښکار کوي. کله ناکله که خواړه ونه مومي له نورو ښکاریانو هم ښکار اخلي. ډیری خلک فکر کوي چې نارینه زمری ښکار کوي، خو حقیقت دا ده چې د ډلې ډیر ښکار ښځینه زمریانې ترسره کوي، خو ځکه هغوی ډیر چټکې او منظمې وي. زمری په ورځ کې تر 14 څخه تر 20 ساعتونو پورې خوب او استراحت کوي. دا ځکه چې ښکار کول ډیر ځواک غواړي، نو انرژي د استراحت له لارې ساتي. زمریان په ډلو کې ژوند کوي. په یوه ډله کې څو ښځینه زمریان او یا څو نارینه زمریان د هغوی بچیان ژوند کوي. که څه هم زمری ډیر ډرون حیوان دی، خو د لنډ واټن لپاره تر 80 کیلومتره په ساعت پورې منډه وهلی شي. د زمري بچیان د زیږون پر مهال ړانده وي. مور یې په لومړیو میاشتو کې په پوره مینه او پاملرنه لویوي او وروسته یې د ښکار کولو لارې چارې ورزده کوي. بالغ زمری طبیعي دښمن ډیر نه لري، خو انسانان، ناروغۍ او د سوګنځایونو له منځه تلل د زمریانو لپاره تر ټولو لوی ګواښونه دي. د نارینه زمري ویښتان یال هغه لا غټ او ځواکمن ښکاره کوي. د زمري شپې لید ډیر قوي دی او په تیاره کې تر انسان څو چنده ښه ویني. زمری د خپل قلمرو ساتلو لپاره له نورو زمریانو سره سختې جګړې کوي. زمریان یو بل د غږونو او بوی له لارې پیژني. نو ملګرو، دا و د زمري په اړه حیرانونکي معلومات. ستاسو په نظر د زمري کوم حقیقت تر ټولو حیرانونکي و؟ خپل نظر په کمنټ کې ولیکئ. که دا ډول معلوماتي ویډیوګانې خوښوئ نو ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او د زنګ نښه فعاله کړئ تر څو زموږ راتلونکي په زړه پورې ویډیوګانې هم له لاسه ورنه کړئ. له لیدو مو مننه. تر بله ویډیو پورې مو په لوی خدای سپارم.